که غواړئ چې د هګیو د زیړو سره خپل جنسي قوت زیات کړئ او قوي کړئ نو د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې او برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ خپله جنسي اړیکه دوامداره کړئ او قوي کړئ نو هغه کار وکړئ چې ستاسو بدن ورته اړتیا لري. هغه خلک چې د جنسي اړیکې له خوا یا د اړخه ډېر کمزوري وي نو باید دغه د هګۍ زیړ استعمال کړي. د هګۍ زیړ داسې فایدې لري او داسې ویټامینونه لري چې انسان بدن ورته ډېره اړتیا لري. یعنې هغه ویټامینونه ورته باید کې شته په هګۍ کې چې تاسو یې هیڅکله سوچ هم نه وي کړی. که غواړئ چې تاسو خپل بدن قوي کړئ نو د هر سهار لخوا نه تاسو د هګۍ زیړ په شیدو کې وڅښئ. د دې طریقه تر ټولو بهترینه طریقه دا ده چې هر کله تاسو د سهار لخوا نه د خوب نه پاڅېدئ نو لومړی تاسو 2 دانې یا هم 3 دانې اصلي د کور هګۍ یا کورنۍ هګۍ باید پیدا کړئ او دا واخلئ او له هغه څخه یې سپین جدا کړئ. کله مو چې سپین جدا کړو نو تاسو به د دې سره 2 کاشوغې عسل هم باید ګډ کړئ. دا به لومړی تاسو عسلو کې واچوئ زیړ او د دې عسلو 2 کاشوغې یعنې 2 کاشوغې عسل او 3 دانې هګۍ دا به واخلئ او دواړه به سره مکس کړئ. تر دې حده به یې مکس کړئ چې یو تر بله هیڅ کله هم فرق ونه شي چې دې کې یا عسل شته او یا هم هګۍ. نو دا مو چې کله ګډ کړو دا به تاسو واخلئ او دواړه به شیدو ته واچوئ. کله مو چې شیدو ته واچوو نو تر 21 ورځو پورې به دغه نسخه تاسو استفاده کوئ. کوم خلک چې په خپل منې کې ډېر کمزوروالی وي یا هم ډېر څه داسې وي لکه د اوبو په شانتې نو کولی شي د 21 ورځو په تېرولو سره خپل منې قوي کړي او خپله جنسي اړیکه هم قوي کړي. نو هغه خلک دغه نسخه استعمالولی شي کوم خلک چې ډېر کمزوري وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دغې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.